ملګرو سلامونه. تیرو 2 ویډیوګانو کې موږ په یوټیوب کې په چینل جوړولو او په هغو شرایطو خبرې وکړې چې ستاسو چینل د دې وړ شي چې له یوټیوب پیسې ترلاسه کوي. نن خبرې په دې کوو چې که ستاسو چینل د شرایطو وړ کیږي، آیا دا چینل ستاسو په لاس کې دی او که د یوټیوب په لاس کې دی؟ ځکه ځینې وخت داسې کیږي چې فیسبوک ستاسو وي خو نه تاسو ور باندې څه شی خپرولی سئ او نه چاته میسیج کولی سئ. وجه دا وي چې تاسو نه نورو کسانو راپورټ کړی وي، شکایت یې کړی وي. خو یوټیوب کې هر څه ډېر کره دي. مثلا په فیسبوک کې کیدای سي یو څوک شکایت وکړي چې دا زما ویډیو ده، خو یوټیوب داسې ماشینونه لګولي چې که ته ویډیو خپره کړې د بل چا نه وي، دعوه یې څوک نشي کولی، ځکه یوټیوب ته خپله معلومیږي چې دا ویډیو پخوا خپره سوې نه ده. خو که داسې وي چې ته یوه ویډیو لرې، په همغه ویډیو کې 1 سیکنډ هم د بلې ویډیو ورسره خپور کړي، نو یوټیوب ستا په دې ویډیو باندې اعلان نه خپروي، شرایط به یې پوره وي، خو درته خبرداری درکوي چې په دې ویډیو کې د بل چا مواد دي. دا ډول که چیرې ستا 10 منټه 20 منټه ویډیو وي، 2 منټه وي، خو یو انځور دی پکې د بل چا و، یوټیوب همدغه ویډیو ته هم اعلان نه ورکوي. یو بله خبره یوټیوب کې دا ده که په ویډیو یا عکس کې د وینه ولیدل شوه، بده پیښه پکې ولیدل شوه، یو بل قوم ته بل دین ته د سپکاوی پکې ولیدل شو، بد اخلاقه ویډیو دې خپره کړه یا خبرې دې خپرې کړې، یوټیوب خبرداری درکوي. اول کې ممکن ستا په ویډیو باندې اعلان کم کړي یا بیخي اعلان ترې لرې کړي، په دویم قدم کې کیدای سي ستا ویډیو لرې کړي، او دریم قدم کې کیدای سي ستا چینل یو مخ ختم کړي. بیا نو یوټیوب داسې اداره ده چې نه ته ورسره تماس نیولی سي، تماس به نیسې خو ځواب به نسې ترلاسه کولی. یو بل شی چې په یوټیوب کې ډېر حساس دی دا دی چې کله ما دا چینل جوړ کړ د بهرنیانو لپاره د ژبې زده کولو په خاطر ما ځینې ویډیوګانې جوړولې چې خپله لور آریا او بچی سمون به راسره و، خو یوټیوب راباندې بندیز ولګاوه، یعنی بچی زما دی، خو یوټیوب کې زه دا حق هم نه لرم چې دوی ویډیوګانې ولرم. که چیرې ویډیوګانې لرم زه باید د خپل چینل داسې کړمه چې د ماشومانو چینل دی، او که د ماشومانو چینل مې کو بیا نو دغسې حالت سره مخ کېږم لکه په سویرات پل باندې تېرېدل چې ډېر احتیاط به کوې، ان خبرو ته به دې پام کوې چې څنګه خبرې وکړمه. نو تر هغه ما دا غوره وګڼله چې نور د دې بچیانو ویډیوګانې راسره نه خپروم، چې عملي زده کړه کې یې راسره رول لري، یا د پښتو عملي زده کړه کې یې راسره ونډه لرله، خبرې اترې به مو کولې او انګلیسي ټایټل به ورسره اته. نو له دې وروسته دوی راسره پکې نه وي، او که وي نو ما ته نور سرخوږی جوړېږي. راتلونکي کې په دې خبرې کوو چې هغه 9 یا 10 کومې لارې چارې دي چې له مخې موږ او تاسو کولی سو ډېر ژر خپل یوټیوب چینل دې حد ته ورسوو چې هم مو سبسکرایبر ډېر شي او هم مو ویډیوګانې ډېرې وکتل شي، او د دې وړ شو چې یوټیوب ته ولیکو چې زموږ چینل ستا په شرایطو برابر دی او اعلان راکړه، او یوټیوب هم چې متوجه سي دا چینل ډېر مینوال لري نو ضرور ورباندې اعلان خپروي.